Excellency, let me welcome you and your delegation. جناب علیا، اجازه راکړئ چې تاسو او تاسو د پلاوي هندوستان ته د راتګ هرکلی ووایم. د دې سفر ارزښتمن ګام د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا په لور او ترڅنګ یې د هند او افغانستان ترمنځ د تلپاتې دوستۍ د بیا ټینګښت نښه ده. هند د افغانستان د ګاونډي او نیکمرغه دوست په توګه د افغان ولس د پرمختګ او ودې لپاره ژوره علاقه لري. نن زه خوشاله یم چې زموږ اوږدمهاله ملګرتیا یو ځل بیا تازه کیږي. هغه ملګرتیا چې له لارې ګڼې هندي پروژې په افغانستان کې پلي شوي دي. موږ کولی شو د دغو پروژو د ساتنې او ترمیم په اړه خبرې وکړو او همدارنګه د هغو نوو پروژو د بشپړېدو لپاره ګامونه واخلو چې موږ ورسره ژمن یو. تر دې هاخوا زموږ ډلې کولی شي د افغانستان د نورو پرمختیایي لومړیتوبونو په اړه هم بحث وکړي. جناب علیا، هند له پخوا څخه د افغانستان د روغتیا او امنیت ملاتړ کړی، په ځانګړي ډول د کرونا وبا پر مهال. موږ اوس چمتو یو چې د 6 نوو پروژو ژمنه وکړو چې جزئیات به یې د خبرو اترو تر پای وروسته اعلان شي. د 10 امبولانسونو ډالۍ زموږ د نیک نیت بله نښه ده او زه غواړم چې 5 په شخصي توګه تاسو ته د سمبولیک ګام په توګه وسپارم. هند به همدارنګه د MRI او سټي سکین ماشینونه افغان روغتونونو ته ورکړي او همدارنګه به د واکسینونو، معافیتي درمل او د سرطان درمل برابر کړي. موږ د مخدره موادو د درملنې وسایل هم د UNODC له لارې برابر کړي او لا هم د نورو مرستو لپاره چمتو یو. جناب علیا، تیره میاشت د زلزله ځپلو سیمو ته د هند بیړنۍ مرستې یوازې څو ساعتونه وروسته ورسېدې. موږ غواړو د متضررو سیمو د استوګنځایونو د بیا رغونې په برخه کې هم مرسته وکړو. هند د افغان ولس د خوړو د مرستې یو مهم تمویل کوونکی هم پاتې شوی او یوه بله جوپه به هم ډیر ژر کابل ته ورسیږي. د هغو افغان کډوالو حالات چې په زور بیرته لیږل شوي زموږ لپاره د ژورې اندېښنې وړ دي. د هغوی وقار او ژوند مهم دی. هند ژمنه کوي چې د هغوی د استوګنې په جوړولو کې مرسته وکړي او د ژوند د بیا رغونې لپاره مادي مرستو ته دوام ورکړي. زموږ دواړه هیوادونه په اوبو او کرنیزو چارو کې د همکارۍ اوږد تاریخ لري. موږ د افغانستان د اوبو د سرچینو د مدیریت د پایداره همکارۍ په اړه خبرو ته چمتو یو. ستاسو له لوري د افغان قانونو د سپړلو لپاره د هندي شرکتونو بلنه هم ډیره د قدر وړ ده چې دا موضوع به هم زموږ د ډلو ترمنځ وڅېړل شي. جناب علیا، موږ ګډه ګټه په سوداګرۍ او اقتصاد کې وینو. زه خوشاله یم چې د کابل او نوي ډیلي ترمنځ د نوو الوتنو پیل شوی. زموږ تعلیمي او ظرفیت پیاوړتیا پروګرامونو د افغان ځوانانو ملاتړ کړي او موږ به د هغوی لپاره د هند په پوهنتونونو کې د زده کړو فرصتونه لا زیات کړو. ورزش هم زموږ د اړیکو بله اوږده برخه ده. د افغان کرکټ د پرمختګ کیسه رښتیا هم د ستاینې وړ ده. هند خوښ دی چې د افغان کرکټ ملاتړ نور هم پیاوړی کړي. لکه څرنګه چې تاسو خبر یاست، د 2025 کال په اپریل کې هند د افغان وګړو لپاره د ویزې نوی نظام معرفي کړ او له امله یې اوس د طبي، تجارتي او محصلینو لپاره د ویزو شمیر ډیر شوی. جناب علیا، موږ دواړه د ودې او سوکالۍ ګډ تعهد لرو، خو دا هدف د سرحد د ترهګریزو ګواښونو له امله له خطر سره مخ دی. موږ باید خپلې هڅې همغږي کړو ترڅو له ترهګرۍ سره په ټولو بڼو څرګندونو کې مبارزه وکړو. موږ ستاسې د همدردۍ او ملاتړ قدر کوو. په ځانګړي ډول د پینټاګان د ترهګریز برید پر مهال ستاسو له خواخوږۍ مننه کوو. هند به په بشپړ ډول د افغانستان د حاکمیت، ساحوي بشپړتیا او خپلواکۍ ملاتړ کوي. زموږ نږدې همکاري نه یوازې ستاسو د ملي پرمختګ لپاره ده بلکې د سیمې د ثبات لپاره هم ګټوره ده. له همدې امله زه خوشاله یم چې نن اعلان وکړم د هند تخنیکي دفتر په کابل کې د هند سفارت په کچه لوړ شو. یو ځل بیا جناب علیا، تاسو ته ډیر تود هرکلی وایم او زه تاسو ته بلنه درکوم چې خپلې پرانیستونکې څرګندونې وړاندې کړئ. To the status of Embassy of India. Once again, Excellency, a very, very warm welcome, and I invite you to make your opening remarks.